بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو زبردست خوب تعبیر کوم، د الماس خوب. په خوب کې چې کله الماس وکتل شي چې یو کس الماس پیدا کوي، دا ډیر زبردست خوب ده. لکه څنګه چې همداسې د الماس هم یو له قیمتي تیږو څخه دی په دنیا کې، ټولو نه قیمتي تیږه کمیاب هغه الماس ده. نو چې کله انسان دا خوبونه وګوري، په خوب کې کوم شی ته ګوري، هماغه شی چې په ویښه کې دغه څومره قدر وي، دغه څومره عزت وي، دغه څنګه حالت وي، دغه څنګه صفات وي، هماغه ستا پورې تعبیر کېږي. یعنې همدغه خوب څه ده، دا تاسې کتلی ده، دا تصادفي خوب نه ده، دا سوچونه نه دي، بلکې دا یو خوب ده چې ستا ته ستا شخصیت ښیي او ستا راتلونکی درته ښیي، او ته چې کوم مشکلاتو کې یې، هغه مشکلات هم تا ته ښکاره کوي چې دغسې مشکلاتو کې ته یې، او بیا تا ته هغه آینده هم درته هم ښیي چې دغسې یو راتلونکی، یو آینده هم ته په مخ کې لرې. نو په دې سبب باندې خوبونه ډېر زیات مهم دي زموږ او ستاسو په ژوند کې، او زه همیشه تاسو ته وایم چې خپل خوبونو ته اهمیت ورکوئ. خوب اکثر خوبونه چې دي هغه د آینده د راتلونکي په حساب تعبیر کېږي. هغه کسان چې ډېر خوبونه ګوري، هغوی هغه خلک دي چې د هغوی په مخ کې څه مشکلات دي، کیدی شي که دوی خوب ونه ګوري، چا لخوا تشویق نه شي، نو دوی مایوسه کېږي، نیمایي لاره کې پاتې کېږي. نو همدې لپاره الله تعالی موږ لپاره خصوصا په دې آخر زمانه کې د خوبونو ترتیب یې ایښی ده چې خوبونه دي دا د مسلمانانو لپاره بشارت ده، خوشخبري ده، او د عامو انسانانو کفارو لپاره هم یو څه خبر ده، یو څه پکې ده چې هغوی یو نتیجه ترې اخلي. هر څوک چې خوب ته اهمیت ورکوي، خامخا هغه خوب د هغه په ژوند کې اثر یې ښکاره کېږي، ښکاره شوی ده. د هر چا په ژوند کې خوب اثر لري، خوب کتل خوبونه، خو ځینې خلک دې ته بیا قدر نه ورکوي، دې ته په کم سترګه ګوري. حالانکه دا خوب څه ده، دا نسبت د هغه شیان چې موږ په ویښه کې موږ دغه باره کې فکر کوو، اراده کوو، تصمیم نیسو، د هغه نه دا کوم خوب چې موږ ګورو دا ډېر مهم ده. ولې؟ ځکه چې په ویښه کې چې کوم فکر کوو، کوم خبره کوو، کوم تصمیم نیسو، کوم ارمانونه، آرزوګانې، کوم سعی کوشش کوو، هغه کې خو زموږ کمي، کوتاهي، اشتباه، ګمان او دا پکې داخل وي. او په خوب کې څه ده، دا شیان پکې داخل نه وي. دا خوب څه ده، دا د روح، د انسان د روح فعالیت ده، او روح څه ده، دا د الله تعالی لخوا موږ ته راځي. نو ځکه د روح بصیرت، پاکوالی، او دغه علم او دغه پوهه نسبت زموږ جسدي حالت کې چې کله د روحوي دې حالت نه دا زیات وي، نو هغه انسانان یا هغه مسلمانان چې هغوی روحونه پاک وي، صفا وي، عقیده یا مثلا نیت کارونه او د صفات نیک وي، ښه وي، نو هغه خلک روحونه بیا قوي وي، هغوی بیا ښه خوبونه ګوري. خوبونه چې دي بیا هر څوک ګوري نه، چا ته چې د دې ضرورت وي، الله تعالی بیا ملایکې مقرر کړي وي، هغوی بیا په خلکو باندې خوبونه ګوري. ځینې وخت داسې کېږي چې یو خبره باندې ته هم ذهن دې نه رسېږي، د نورو خلکو هم نه رسېږي، یا مثلا ډېر کسان کوشش کوي تا ته مشوره درکړي، تا سره خبره وکړي، دغه شیان ستا په ذهن کې اثر نه کوي، یو سبب باندې د شیطان په وسواسو، د خلکو په خبرو، یا ستا د بدګماني یا د دې ظروف او شرایطو په وجه باندې ته نشې کولی چې هغه خبره ته ومنې. نو الله تعالی ځینې وخت هغه شیان انسان چې کله دعاګانې زیات وکړي، ځان ته ډېر کښېني او فکر وکړي او الله نه خیر وغواړي، دعا وکړي، نو په هغه کې ځینې کله کله سړي ته دا کارونه روانېږي، اسانېږي، یو شی سړي زړه ته راشي، او الله تعالی هغه اسان کړي، سړي ته په ذهن کې هغه خبره الله تعالی واچي، روان کړي، او هغه ته عملي کړي، مشکل دې حل شي. خو ځینې وخت بیا د انسانان دومره شکي وي، په خپل ذهن باندې هم شکي وي، په خپل تصمیم باندې هم، نو هغوی ته بیا الله تعالی د خوب په ذریعه یو رهنمایي کوي، یو شی ورته ښیي. او زموږ روح څه ده، دا ډېر قوي ده، او روح غواړي چې موږ الله ته ورسېږي، روح غواړي چې موږ کامیابي ته ورسېږي، روح غواړي دا کم کامیابیانې زموږ مخکې دي هغه موږ ته مخکې له مخکې وښیي چې موږ مایوس نه شو، په نیمه لاره کې پاتې نه شو. نو همدې په وجه باندې موږ خوبونه ګورو. دلته یو خوب ده، یو خور هغه زنانه ده، هغه دا خوب یې لیږلی ده، او ویلي دي په اول کې وضاحت یې کړی چې ډېر مشکلاتو، کړاوونو ژوند لرم، مریضیانې به وي، تکلیفونه به وي، امتحانات به وي،
نو هغه وایي چې ډېر ښه خوب مې لیدلی ده ډېر وخت مخکې او زما نه هېڅکله دا خوب نه هېرېږي دغه خوب صفاوالی واضحوالی او بیخي پرې پوهېږم نه او بیخي پیدا کړې مې نه ده چې دا څه تعبیر لري او همیشه دې پسې ګرځم دا څنګه تعبیر کړم نو ما سره یې رابطه وکړه څه ستا نمبر مې وایي ډېر په مشکل پیدا کړی او دا خوب درته وایم او دا یوټیوب کې راته تعبیر کړه نو ښه شو همداسې تا خپله ویلي داسې یوټیوب کې تعبیر کړه ځکه په مسیج کې په واتساپ کې دا دومره خبرې زه اوس درته کوم وضاحت کوم چې نورو ته هم خیر رسېږي دا په هلته نه کېږي نو په همدې رابطه باندې نور خوبونه هم وو خو ما ټول پرېښوده نور خوبونه وو بېګا هم چې ما وکتل خوبونه ډېر زیات وو پرون ورځ ما واتساپ نه و خلاص کړی ټوله ورځ واتساپ بند دي نو سهار کې وختي د افغانستان او پاکستان په وخت سهار وختي 5 بجې 6 بجې دې وخت کې زه واتساپ ګورم مانځه نه مخکې مانځه نه بعد بیا اکثر وخت نه وي ماته مونځ سهار مونځ نه پس نو په همدې وجه باندې د نور خوبونه ما ځکه پرېښوده چې هغه خوبونه ټول تکراري وو هغه خوبونه اوس دغه تعبیرونه په چینل کې زما ویډیوګانو کې شته نو هغو ته مې ټولو ته رهنمایي وکړه چې تاسو ولټوئ هلته بل ولې زه وایم چې تاسو ولټوئ ولې تاسو ته وایم چې دا خوبونه هلته خپل خوبونه ولټوئ اول دې لپاره چې هلته وضاحتونه ډېر دي نسبت چې اوس زه وخت کېدای شي کم ولرمه تا ته ډېر وضاحت ورنه کړی شم نو هلته کېدای شي ستا وضاحت د دې نه ښه وشي یو خبره ما نه هېر شي یو خبره زه ونه کړم دلته نو څه کله زه ویډیو جوړوم هغه ته خو زه خاص تیاري نیسم او آسان کار هم نه ده دا ویډیو جوړول هر وخت که تاسو شکایت لرئ ګیله لرئ چې ولې زموږ خوبونه نه تعبیر کېږي آسان کار نه ده یعنې دغه د خور خوب ما اوس لیکلی ده او دلته په ډېر وارخطایي باندې د مونځ سهار مونځ نه مخکې او دا ما لیکلی ده او په دې طریقه باندې زه د دې تعبیر بیا لیکم ځان سره دا مې داسې شارپ نوټ په شکل باندې یاداشت په شکل باندې څه نقاط رمزونه اساسي څو هغه ما ځان سره نوټ کړی نو انشاءالله تعبیر کوم نو الله دې وکړي چې دا کوم وروڼه خوبونه چې پاتې شوي دي دوی خفه نه شي او د چا څه هلته ما اراده دا وي چې تاسو هغه ویډیوګانې وګورئ تاسو ښه استفاده وکړئ نور خوبونه مې لیدلي هغه کې هم درته کېدای شي رهنمایي وشي او بیا چې هلته مشکل هم حل نه شو بیا به وایي چې دغه نقطه هلته نه و اکثر خوبونه زما په یاد دي ځکه چې زه پوهېږم چې دغه مسله ستا ما نه پوښتنه وکړه هغه ما ته بیا ډېر جالب وي چې ما نه پوښتنه وکړي ته دغه مسله زما په خوب کې شته دا ما هلته پیدا نه کړي دې څه تعبیر ده نو زه کېدای شي بیا په هغه کې تا ته ښه خبره وکړم خو ټول خوب تعبیر دا امکان نه لري ستا ته هر یو ته جدا جدا زه تکراري خوبونه تعبیر کړم او هغه دومره وخت هم نه لرم او ښه دا یي چې د نورو وروڼو ته رسیدګي وکړو نو دا خور چې ده دا الماس یې په خوب کې لیدلی الماس لکه د دنیا کې چې موږ په ژوند کې څومره قیمتي تیږه ده یو له هغو قیمتي تیږو څخه هغه یاقوت ده او زمرد ده او مرجان ده په دغه تیږو کې یو دانه الماس ده الماس د ټولو نه کم یافت شی ده په ټوله دنیا کې نه پوهېږم څومره ګرام الماس د دې نه زیات نور نشته بیخي نو دا خور څه ده دا الماس یې په خوب کې کتلی دا خوب یې داسې شکل باندې لیکلی چې ډېر وضاحت یې کړی یعنې دې خوب ما ته جالب ځکه و چې دا خوب ډېر وضاحت باندې لیکل شوی تفصیل سره لیکل شوی ده او په دې خوب کې څه کم نقاط دي کم رمزونه دي کم هغه نقطې دي اساسي هغه ټول ما ته ښکاره کړي دي لکه څه شی په دې خوب کې غر ده کار په تیږو یاکانو کې په دې غر کې کار کول ده الماس پیدا کول ده ښایسته او اصلیتوب د دې الماس ده بیا د مور دلته پیدا کېږي مور یې هغه ورته څه پیشنهاد کوي څه ورته وایي چې دا داسې کړو او بیا دی انکار کوي چې نه مور ته وایي چې دا زه نه لرمه او بیا خپله اراده مور ته ښیي چې دغسې غواړم چې دې الماس نه دغسې ساده وکړم او بیا چې مور یې ورته وایي چې دې الماس باندې تیاره جوړ کړه په خپل لاسونو سره بیا د الماس مور یې ورته وایي چې باید سور رنګ وکړي شین الماس ده او سور رنګ وکړي او بیا د دی وایي چې خپل لاسونو کې د ده دا وایي تیاره پې جوړومه تر څو چې دا معلوم شي د اصلي ده که نه او بیا هم دغه نقاط دي په دې کې څه مهم دي په دې خوب کې هغه ما ځان سره نوټ کړي دي نو الماس څه ده لکه څنګه چې په دې دنیا کې همدغسې کامیاب شی ده ښه شی ده همدغسې که د الماس څوک پیدا کړي په دنیا نو دا څه معنا ده دې معنا ده دا سړی کامیاب شو دې معنا ده چې دا سړی مالدار شو دې معنا ده دا سړی محترم شو دې معنا دا ده چې دلته بس نعمتونه ټول دنیا حاصل شو دې معنا دا ده که سړی مریضي هم لري بس مریضي هم جوړ شو نو خپل علاج ښه په طریقه کوي او د دې معنا دا ده ژوند دې ښه شو دا سړی قدر پیدا کړ
د دې معنا دا ده د الماس چې دا سړی اوس ښه نیتونه کولی شي، ډېر خیرونه خلکو ته رسولی شي، دا ټول معناګانې ستا په خوب کې شامل دي. نو خوب به یې ور وایم تاسو ته، ښه غوږ ونیسئ ورته. وایي لوی غر وي، د زنانه وایي چې یو لوی غر وي، زه په کانو کې مالته لګیا یم، کانې ماتو مکانو کې کار کوم. وایي د مزدور په حیث هلته کار کوم، خپل کار مې مني، نورو سره کار کوم، زه مزدوري کوم، سخت حالت مې. ګوره په دې کې مو یو خبره ده، غټ شین الماس پیدا کړم، دومره غټ وي چې په دواړو لاسونو مې په مشکل سره ځایومی او دا رانیسم پټومی. وایي په دې وخت کې مور مې را پیدا شي، مور مې را پیدا شي، ما ته وایي دا الماس باندې تیاره جوړه کړه، ما ته وایي د الماس باندې لږ تیاره ترې ونیسه، تیاره پرې جوړه کړه. که دا الماس سره رڼا کوله، سره رنګ کې رڼا کوله ستا په لاسونو کې، نو پوه شه چې دا الماس اصلي دی. وایي زه کوشش کوم چې په دې وخت کې تیاره جوړ کړم، خپل لاسونو کې پټوم او نه پټېږي. وایي په دې باندې زه تیاره جوړ کړم، دا سره رڼا کوي که نه. وایي خو ډېر مشکل سره زه دا الماس زما دواړو لاسونو کې نه ځایږي، دا تیاره پرې جوړ کړم او دواړو لاسونو کې پټ ونیسم، ځان غونج کړم ورته. نو بیا وایي چې ګورم الماس وایي سره رڼا وکړي، هغه سره رڼا پکې ښکاره شي، شین الماس ده، سره رڼا پکې ښکاره شي. او بیا مور مې دا وګوري، مور ته مې ووایم چې دا سره رڼا خو کوي، بیا مور مې وایي چې دا خو اصلي الماس دی. چې کله دوی دواړه وایي چې موږ دواړه یقیني شو دا اصلي الماس ده، سره رڼا یې وکړه. نو بیا وایي مور مې ما ته وایي چې راځه دا خرڅ کړو، دا به خرڅ کړو، بس مکمل زموږ مشکلات حل کېږي، بس وایي به یې څو بازار ته خرڅ به یې کړو. د زنانه وایي چې زه مور ته مې وایم چې نه زه دا نه خرڅوم. اوس ګوره دا ارادې ته وګوره، دا الماس د پیسو پسې نه ځي، د دې الماس قدر ته کوي، د دې الماس د ساتلو اراده ته لري. وایي چې زه مور ته مې وایم چې دې نه زه ځان ته ګوتې جوړوم، غاړه او انګلونه جوړوم. نو دا خپله اراده مو ښکاره کوي مور ته، دا ټول زه ځان سره ساتم، قدر یې کوم، ګوته، الماس، امیلونه، دا خو بره انسان استعمالي خپل ځان لپاره دې ته قدر ورکوي، ساتي، حفاظت یې کوي. وایي د دې الماس جوړښت او ښایست او منظموالی اوس مې په یادېږي او هېڅکله مانه نه هېرېږي، او دا خوب هم زما نه هېرېږي، او دا تعبیر ما پیدا کړی نه ده، سخت ورپسې ګرځم، او په ژوند کې وایي ډېر مشکلات هم لرم، په ژوند کې وایي ډېر زیات مشکلات لرم. نو دا خوب ما کتلی ده. اوس تاسو هم پوهېږئ چې په دې خوب کې غر، په دې چینل کې د غر په باره کې زما ویډیو شته چې غر په خوب کې څه تعبیر لري. غر په یو غټ هدف باندې تعبیر کېږي، د انسان چې ته یو غټ هدف لرې او هغه ته غواړې چې ورسېږي. بل په دې خوب کې تیږې دي، په تیږو کې کار کول، تیږې ماتول، دا هم چینل کې شته، ویډیو خو عنوان به پکې کېدای شي نه وي، د خوبونو په ضمن کې شته چې دا تیږې چې دي دا په خوب کې دا ډېر ښه تعبیر نه لري، په مشکلاتو په سختیانو د ژوند باندې تعبیر کېږي. او الماس دا څومره ښه تعبیر لري، ما مخکې تاسو ته وضاحت وکړ. او بیا د الماس ښایستهوالی او اصلیتوب دا څومره ښه تعبیر لري. او بیا د مور پیشنهاد، چې د مور دلسوزي ته وګوره، چې هغه غواړي چې ټول کور ژوند د هر څه منظم کړي، ځکه د مور سره خو د ټول کور غم وي، اولاد سره د خپل ځان غم وي. مور یې ورته وایي چې دا خرڅوو، دی وایي چې نه دا نه خرڅوو، زه ځان ته دا جوړوم، او دی انکار کوي چې نه دا نه خرڅوم. نو ګوره دا ټول په دې خوب کې هغه شیان دي چې دا ټول د ده حالت تعبیروي، ستا حالت په دې خوب کې معلومیږي ټول، که ته ما ته ووایې او نه وایې، په دې خوب کې دا ټول ستا مشکلات او دا ټول حالت ښکاري، ستا قوي اراده. او تیاره کول، تیاره کول په څه معنا؟ په دې الماس باندې تیاره جوړ کړه، تیاره سختي، شپه، او یعنې تیاره داسې حالت ده چې ته هېڅوک هم تا سره هېڅ شی نشي کولی، ته هم هېڅ شی نشي کولی، بندېدل په ژوند کې، په سختیانو کې. سور رنګ بیا څه معنا؟ سور رنګ په جذباتو، په احساساتو، په غوسه، په شکایتونو، په ګیلو، په قهر، په دې باندې تعبیر کېږي. او بیا لاسونه د خوب کې څه ډېر زیات مهم دي، او دا خوب څه ده، دا انشاءالله زه بله ویډیو کې تعبیروم، اوس وخت نشته، بس دومره وضاحت مې درته درکړ. انشاءالله خوب ده، بله ویډیو دې پسې راځي، که نن وخت پیدا شو یا سبا شپې ته د دې تعبیر به انشاءالله تاسو ته وایم، تاسو منتظر اوسېږئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم، هر څه صحت یاستئ، د الله په حفاظت کې اوسېږئ، او زما دا چینل درسره سبسکرایب کړئ. دغسې یو مشکل چې دا خور چې ویلي دي څومره زه ګرځېدم دې پسې چې دا خوب ما ته تعبیر شي، یو کس پیدا کړم، یو چا ته ووایم، نو دا خوب به یې زما قناعت پرې نه راته، او هر څو مې ځان سره فکر کوو او هېڅ مې قناعت نه راته چې دا خوب ته یو خاص تعبیر لري.
نو هغه خاص تعبیر ان شاء الله زه وایم په بله ویډیو کې. نو که تاسو هم ښه خوبونه کتلي وي نو په همدې واتساپ نمبر کې ماته خپل خوب لیږلی شئ. خپل خوب بیا به لیکئ، که نه غواړئ اواز ماته راشي نو بیا به پوره ماته لیکئ او پوره ووایئ. ګوره دا خوب ما تاسو ته ویلي څومره ښه پوره یې لیکلی و، ټول شیان پکې وضاحت کړی و، دغه مې ولیده بیا دغه خوب همدغسې بیانېږي. ځینې وروڼه د خوب پوښتنه کوي چې دا خوب دغسې ما شی په کتلی دی، داسې خوب زه نشم تعبیرولی، خفه کېږي ما. داسې وروڼو ته بیخي اکثر زه جواب هم نه ورکوم او هغه اتومات مسیجونه تاسو ته راځي، په ما کې تاسو راهنمایي کېږي، خپل خوب به پوره وایي، وخت خوب به وایي. نو دا خوب بیخي سوچ او فکر ته هېڅ ته ضرورت نه لري، پوښتنې ته هم ضرورت نه لري. دا خوب چې تا وویلې ما څه واورېده بس په تعبیر باندې ما ته هر څه معلوم شو په دې کې. خوب دومره واضح ده او الله دې دا خوب درته ښه کړي انشاءالله. تعبیر په بل ویډیو کې وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.